دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. هغه استاد لار بادشاہ ته وی چې سړی خو د جیل نه راځي. ولې نه راځي؟ چې دا هغه د زلیخې په منځ کې ولانجه راغلی دی په هغې کې جیل ته تللی دی. او وایي چې لاول د زما او د زلیخې معامله پاکه شي نو د هغې نه پس به زه جیل نه وځم. اوس به خلک وایي چې دا ګناه جوړ د یوسف وه خو د خوب تعبیر یې وویسته نو ځکه خلاص شو. نه چې معامله پاکه شي. دې نه زموږ علما دا خبره معلوموي چې په یو انسان تهمت ولګي داسې خطرناک تهمت نو پکار دي چې د هغې صفۍ د خلکو په مخ کې راشي. خبره به مجمله کې نه پرېږدي چې مجمله کې دې پرېښوده د خلکو زړه کې به هغه شکونه وي نو چې خبره بالکل پاکه شي نو ښه خبره ده. نو یوسف علیه السلام خپله خبره پاکول غوښتل. بادشاه ښځې راوغوښت د ټولو زلیخې هم کېنوله. دغې وخت کې د زلیخې خاوند چې کوم خپل عزیز مصر هغه مړ شوی بوډا وزیر و مړ شوی. زلیخې هم کېنوله او نورې ښځې هم راوغوښتې. هغه ښځې چې څوک په هغه مجلس کې ناستې وې هم ټولې کېنولې او بادشاه ټولې مخامخ کېنولې. وی وایه ټول د بادشاه وزیران او مشیران او د لوی افسران ناست دي زنانه ښځې هم ناستې دي. ګناه د زلیخې وه او که ګناه د یوسف وه. زلیخه پاسېده وی بادشاه سلامت ګناه زما وه. یوسف بالکل پاک هیڅ غلطي په یوسف کې نشته. دا ګناه ټوله زما وه غلطي ټوله زما وه. بس زه په خپله غلطۍ ستومان او علما لیکي مفسرین چې زلیخه د هغه وخت نه چې یوسف علیه السلام جیل ته لاړ په عبادت الله ته پرېوته د الله نه یې معافي وغوښتله او هر وخت به رب العالمین ته جړل چې یا الله ستا ذات ډېر ښکلی دی چې یوسف غوندې ښکلی انسان تا پیدا کړی دی الله چې ته به څونه ښکلی رب العالمین ستا ښکلی ذات مې پرېښوده او چې کوم تا پیدا کړی ښکلی دی هغې پسې ګرځم. واقعي چې د خشته ګلونو ته وګورئ د ښکلي بوټو ته وګورئ او د خشتو نښو ته وګورئ نو د رب العالمین لوی قدرت پرته معلومیږي. دا د رب العالمین د قدرت نښې دي. الله دا خو تا پیدا کړی دی یوسف دې دومره ښکلی دی نه الله ته به څومره ښکلی ستا څومره خشته ښکلی قدرت دی نه الله ستا حسن مې پرېښود ته مې پرېښود د انسان حسن پکې شو. لویې توبې رب العالمین ته وویستله د الله ذات ته او بس د الله د ذات نه معافي وغوښتل او په عبادت به پرته و او الله ته به یې جړل ارواح د رب العالمین په حضور کې به جلاګانې کولې او دغې وخت کې اقرار هم وکړو چې بالکل یوسف ته ګناه نشته. ما ته مطالبه کړې ده او دا غلطي ما کړې ده. یوسف علیه السلام ته یې وی چې بس صفۍ راله ټولو وزیرانو ته او اهل سلطنت ته او هغه زمانه کې چې کوم ذرایع ابلاغ وو هغې ټولو دا خبره خوره کړله چې غلطي د زلیخې وه اوس توبهګاره ده د یوسف علیه السلام غلطي نه وه. د هغې نه پسې یوسف علیه السلام راوویست د جیل. چې راوویسته نو د هغه کمیس واغوسته کوم کمیس چې د سره محفوظ پروت و. ما درته تېره جمعه ویلي چې ابراهیم علیه السلام په غور کې و او هغه کمیس ورته جبریل علیه السلام اچولی و او بیا هغه کمیس د ابراهیم علیه السلام نه پس اسحاق علیه السلام ته لاړ. اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام خپل زوی له ورکو او یعقوب علیه السلام دا کمیس د ریخمو کمیسو د یوسف علیه السلام په دې غاړه کې اچولی و تعویض غوندې شکل کې د جنت اعلی قسمه ریخمو. د ریخم استعمال ګورې سړو له منه دی ښه ښځې کولی شي سړو له منه دی. نبی علیه السلام فرمایي دا خبر یاد اوساتئ چې په دنیا کې سړي ریخم استعمال کړل یا سره زر استعمال کړل نو د اخرت د سرو زرو د ریخمو نه به محرومي. که دلته ریخم واچول په اخرت کې به ریخم په جنت کې خو قیمتي جامه ریخم دي د هغې نه به محروموي. که دلته کې سره زر استعمال کړل د جنت د سرو زرو د کالو نه به محرومي. جنت کې به ښځې هم د سرو زرو کالي اچي سړي به هم اچوي سړي به هم د سرو زرو کالي اچي خشته خشته بنګړي. نو اصل کې اوس خو خلک وایي یاره بنګړي خو سړي چې اچوي نو ځان ورته ښه پکې نه ښکاري. نه 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 ابه داسې نه دا ګړی چې مونږ اچو دا هم یو بنګړی دی که نه دا ګړی هم یو بنګړی دی چې انسان یې اچوي نو ته مونږ ته خو په ګړی ځان بدي نه ښکاري. دا چې کوم رواج وي د ښځو نو که سړی هغه رواج استعمالوي نو پې بدي ښکاري. هغه جنت کې به دا د ښځو رواج نه لکه پخوا فرعون او د لویو لویو بادشاهانو به غټ غټ بنګړې چولي او به د هغوی دپاره فخر و عزت به و. دارنګې جنت کې به سړي غټ غټ بنګړي به چولي خو که په دنیا کې سړي سره در استعمال کړل د جنت د کالو د بنګړو نه به محروموي. بیا هلته کې به الله نه ورکوي. دا ګوت اچول دا سرو زرو ګوتې بعضې سړی اچوي دا ګورې ګناه ده ښه قطعا ګناه ده. د سرو زرو ګوتې بالکل به نه استعماله. څوک د سرو زرو غاښ لګوي
څوک د سپینو زرو په کاسه او په جام کې وبس کی، دا ګناه ده سړو دپاره. سره زر ښځه استعمالولی شي، ریخم ښځه استعمالولی شي، سړي به بالکل نه استعمالوي، دا ګناه ده. پام کوئ د سرو زرو ګوتې. بعضې وخت کې زمونږ په دې وطن کې رواج د چا چې وادي یا کویدني نو هغه سړي ته خلک ګوته جوړوي. خیر دی که دې جوړه کړه جوړه کوله، خو هغه سړی دی هغه ګوته په خپله نه استعمالي، ښځې له دې ورکړي هغه دې استعمالوي که نه، ښځې له دې ورکړي، ښځه به هغه ګوته استعمالوي، خو سړي به ګوتې قطعا د سرو زرو نه استعمالي. که سړی ګوته استعمالوي نو د یو ګوتې د سپینو زرو د ګوتې اجازت شته، د زیړو د ګوتې اجازت هم سړو ته نشته، د اوسپنې د ګوتې اجازت هم نشته، د سرو هم نشته. د زیړو ګوته د سپینو زرو ګوته اچولی شي، خو هم د دریو درېنیمو ماسو نه زیات نه، درې درېنیمو ماسو نه زیات نه، درې درېنیمو ماسو پورې استعمالولی شي. او که پکې د عقیق غمې ولګې، زمونږ د امام د بخاري شریفو یو محشي لیکلی دي که په هغې کې د عقیق سور غمې دې ولګو او داسې طریقه دې ولګو چې هغه سرمن سره لګي، وي دا د زړه د بیمارۍ دپاره یو علاج دی. بهر کې د یو شارح قول دی، دا د نبی علیه السلام حدیث بیا هم نه دی. نو بهر کیف هغه د ریخمو کمیس د یوسف علیه السلام واچو. نو ګوره چې خشته یوسف هم خشته دی علیه السلام، او کمیس هم د ریخمو دی، بیا د جنت کمیس دی، هغه واچو. او مفسرین لیکي چې بادشاه ولې یو جوړه ور ولېږله چې دی خو جیلي د جیل جامې به وي، دا جوړه ورته واچوې، تاج یې ور ولېږه دا ورته په سر کې، او خشته مزېدار ښکلې خوبصورته لباس او زیب و زینت برابر چې په اس باندې راغی د بادشاه دربار ته او ورننوت او بادشاه ورته وکتل، نو د هغه ورسره غیر اختیاري محبت او مینه پیدا شو. او دا لکه دا خو فرشته سیرت انسان دی، جیل کې دی غریب دونه موده تېره کړه او بېګناه جیل کې تېره کړه، د سره خو ډېر لوی ظلم شوی دی. او دومره قابله لږ چې د خوب تعبیر څومره مزېدار وباسي. راځه دلته کښېنه ما سره، ځان سره په تخت شاهي باندې کښېنه. بادشاہ ته اوه جبې یادوي، اوه اوس هم دې بادشاهانو ته زمونږ په نسبت لږې زیاتې جبې یادوي، اوه جبې ورته یادوي. نو چې ده به په کومه ژبه کې خبره کوله نو یوسف علیه السلام به ورسره په هغه ژبه کې جواب ورکو، په بله ژبه کې هغه هغې کې جواب ورکو. یا لکه دا تا له دومره ژبې څنګه درځي، ته څوک یې؟ ټوله قصه یې ورته وکړه. صاحب زه داسې ماشوم یم او زه کشر یم، دلته مسافر یم، د غلامۍ ژوند مې تېر کړی دی، خو زه د یو لوی پیغمبر بچی یم چې د هغه نوم یعقوب علیه السلام دی، ما د هغه نه زده کړي دي. هغه یعقوب علیه السلام د یو بل لوی پیغمبر زوی دی چې د هغه اسحاق علیه السلام نوم دی، هغه اسحاق علیه السلام د یو بل پیغمبر زوی دی چې د هغه نوم ابراهیم علیه السلام دی. نسبا موږ د پیغمبرانو نسل یو. زه کوی کې غورځولی شوی یم، د کوی نه بیا راوتیم، د غلامۍ زندګي مې تېره کړه، بیا د وزیر کور ته الله را ورسولم، بیا د ګناه مطالبه رانه وشوه، هغې نه الله بچ کړم، بیا جیل ته پکې لاړم، اوس ستا مخکې دغه د حاضر ولاړ. دا ټولې ژبې ماله راځي. ښه زما د خوب تعبیر ویا خو ما صاحب ایستی دی، وی دې سره به کوو څه؟ دا راته یو الو ښایه چې دې سره به څه کوو چې دا اووه کاله بارانونه وشي او غلې زرغونې شي، نو دا خو به په هغه اووه کالو کې خلاصې شي، اووه کاله چې کم قات راشي هغې سره به څه کوو؟ وی بادشاه سلامت زه به راته علاج وښیم. وایه سیل او ټول وزیران دي او مشیران ټول ناست دي. وی دا چل به وکړو چې اووه کاله خو د رب العالمین د طرف نه تا چې دا اووه سربې غواګانې ولیدلې او دا اووه شنه وږي دي ولیدل، د هغې خو دا تعبیر دی چې رب العالمین به ښه بارانونه کوي، سیلی به او دا ځمکه به دا ګیاګانې هم زرغونې کړي او دا غنم به هم زرغون کړي. نو غلط چې څومره یي ابه مونږ په خپلو وږو کې ساتو. ګوره هغه زمانه کې خو دا دغه ونه دا سټورونه دا به مونږ په خپلو وږو کې ساتو. نو دا قاعده ده چې غله دې په خپلو وږو کې وساتله نو هغه خرابېږي نه. اوس خو خیر خلک نه کوي، خو پخوا چې به تخم له جوار کې ښودل نو د وږو نه به یې ګورې نه شو کوله. داسې ده که نه حاجي صاحب؟ هغه به په هغه خپلو وږو کې او بیا په دې بڼو کې بند به اکثر دې خلکو ساتل. اوس هم دا قاعده ده چې که غنم تا را واغېشتل او غنم په هغه خپلو وږو کې بند دي، تیراواله په وږو کې بند کا، اس قسمه سپږی به وله نه راځي نه به وله چینجې راځي. یا وږي به پخوا ما ته یاد دي، وږي به یې را واغېشتل په ټوکر کې به یې بند کړل او په کوټه په سر به یې ولګول او د پاسه به یې پلې وکړ. داسې وکړه نو ته زمیندارو هغه خپلې قصې پرېښې دي او داروګانو ته مخ اچولی ده، نو ټول غنم
او جوار دا ټول سپګو چنجو والا څو پکې زکات تاسو نه ورکوي زکات خو خدای دې نه په بل طرف وباسي بیا الکه وي سپګو غنم سپګې به نه زکات نه ورکوي چنجو وال چنجي به نه چې زکات نه ورکوي به هر کیف ودا وږي با د